تاسو سره به حتما دغه سوالونه وي چې هوتکیان څوک وو او د هوتکي سلطنت شروع له کومه ځایه وشوه، د دې سلسلې بنیانګذار څوک وو او هوتکیانو د خپل حاکمیت په دوره کې څه وکړل. دې ټولو سوالونو ته مو په دې تاریخي ویډیو کې ځواب درکوو، نو تر پایه راسره اوسئ. هوتکیان د پښتنو د غلزی قبیلې څخه وو چې په قندهار کې اوسېدل. د 1909 میلادي کال څخه تر 1913 میلادي کال پورې پر ایران، افغانستان، پاکستان او د ماوراء النهر پر یو برخه حکومت وکړ. د دې سلسلې د حاکمیت موده 13 کاله وه. د هوتکي سلسلې بنیاد او اساس میرویس خان مشهور په میرویس نیکه کېښود. راځئ چې د هوتکیانو د سلطنت د جوړېدو څخه مخکې د افغانستان او منطقې وضعیت ته لنډه کتنه وکړو. د هوتکي پاچاهۍ د جوړېدو څخه مخکې په 1900 میلادي کال کې په ترکیه، شام، مصر او بالکان کې د عثمانیانو اسلامي خلافت حاکم وو. په فارس او خراسان کې د شیعاګانو صفوي دولت حاکم وو او د هند پر لویه وچه د مغولو اسلامي سلطنت حکومت کاوه. لکه څرنګه چې مو مخکې وویل، پر فارس او خراسان چې اوسنی افغانستان دی د صفویانو شیعه نظام حاکم وو. صفوي خاندان له 14مې پیړۍ څخه تر 18مې پیړۍ پورې پر دې سیمې حاکمیت درلود. د نوموړو په وخت کې پر سني مسلمانانو خورا ډېر ظلم او وحشت کېده. د صفویانو د حاکمیت په دوره کې د سنیانو سر، مال او ناموس خوندي نه و. تقریبا اکثریت سنیانو د ډېر ظلم له وجې دا سیمې پرېښودې او یا دې ته اړ شول چې مهاجرت وکړي او بلې خاورې ته پناه یوسي. پر سنیانو د ډېر وحشت له وجې څو واره د دوی او د عثماني خلافت چې یو سني مسلمان خلافت و لوی جنګونه رامنځته شول چې یو یې هم د چالدران جګړه ده. شاه اسماعیل صفوي په 1514 میلادي کال کې د عراق او ترکیې سرحد کې د سني علماو قتل عام وکړ. دا مهال د عثماني خلافت امپراتور حاکم سلطان سلیم خان یاوز و. یاوز په ترکي ژبه کې قاطع او غوت سړي ته ویل کېږي. سلطان سلیم د ټولو اسلامي هیوادونو د علماو لویه غونډه دایره کړه او د هغوی څخه د صفویانو په هکله فتوا وغوښته چې په پایله کې د ټولو اسلامي دولتونو علماو د صفویانو د کفر فتوا صادره کړه او سلطان سلیم خان هم د جهاد اکبر تر عنوان لاندې لوی لښکر برابر کړ او د صفویانو جنگ ته ولاړ. بالاخره د چالدران په سیمه کې چې د اوسني ایران یو ښار دی دواړه لښکرې سره مخامخ شوې. سلطان سلیم د جنگ پیل وکړ او د صفوي لښکر زړه ته یې ور ودانګل. په لنډه موده کې عثمانیانو صفوي لښکر له دوو لورو محاصره کړ. صفویانو ماتې وخوړه او شاه اسماعیل وتښتېد. په دې جګړه کې د صفویانو اکثریت لښکر د سلطان سلیم په واسطه هلاک شو. د صفویانو بې شمېره مړي د چالدران په دښته کې پراته پاتې شول، تر دې چې له ډېرو کلونو وروسته هم د هغوی د جسدونو آثار په نوموړي ځای کې معلومېدل. په هر صورت بیرته راګرځو هوتکیانو ته. میرویس خان هوتک د سالم خان او نازو انا زوی و. نوموړی په 1493 میلادي کال کې په قندهار کې وزیږېد. نوموړي خپلې ټولې زده کړې په قندهار کې سرته ورسولې او ترڅنګ یې دیني زده کړې هم وکړې. دا هغه مهال و چې قندهار د صفویانو تر حاکمیت لاندې و او د صفویانو پادشاه په دې مهال کې سلطان حسین نومېده. نوموړي شاه د ګرګین خان په نوم یو کس د قندهار حاکم وټاکه. ګرګین ډېر یو ظالم، فاسد او بې رحمه شخص و. پر افغانانو یې خورا ډېر ظلمونه کول او د دوی حقوق یې تلف کړي وو. د ګرګین او د هغه ملګرو په واسطه چې کوم ظلم او وحشت پر افغانانو تحمیل کېده نور تحمل وړ نه و. خصوصا میرویس خان ته دا حالت د تحمل وړ نه و، نو هغه په پټه سره د ګرګین پر علیه د قیام کولو تصمیم ونیو. خو د قیام د برپا کولو څخه مخکې ګرګین په میرویس خان شک شوی و او بالاخره میرویس خان له قندهار څخه اصفهان ته تبعید کړ. په دې وخت کې اصفهان د صفویانو پایتخت و. میرویس خان هلته د څو کلونو په تیرولو سره بالاخره وتوانید چې عربستان ته ولاړ شي او د مکې معظمې او مدینې منورې زیارت وکړي. نوموړي د حج مراسمو د ترسره کولو څخه وروسته په مکه معظمه کې د اهل سنت د علماو فتوا ترلاسه کړه. دا فتوا د ظالمو صفوي شیعاګانو سره د جګړې فتوا وه. میرویس خان په پټه سره بیرته له عربستان څخه قندهار ته راوګرځېد او د قیام کولو عملي پروګرام یې جوړ کړ. دا چې د لوی قندهار د خلکو د صبر کاسه نور نسکوره شوې وه او د ګرګین د جهالتونو او وحشتونو تحمل یې نور نشو کولی، نو په ډېر سرعت سره پر میرویس خان راټول شول او هغه یې خپل زعیم او د استقلال سرلاری وټاکه. میرویس خان په بیړه سره نظامی تشکیلات جوړ کړل او خپل ملاتړي یې مسلح کړل. په دې ترتیب سره په 1909 میلادي کال کې قیام شروع شو
او د هوتکیانو فوز د میرویس خان په دستور سره د ګرګین قصر محاصره کړ. د څو ساعتونو جنگ څخه وروسته هوتکیان ماڼۍ ته داخل شول او ګرګین او د هغه ملګري هلاک کړل او په دې ترتیب سره قندهار استقلال ترلاسه کړ او د صفوي حاکمیت څخه خارج شو. میرویس خان 8 کاله په قندهار او شاوخوا سیمو حاکمیت وکړ او په لومړي ځل د یو نوي مستقل هیواد اساسات کېښودل. میرویس خان بالاخره په 1915 میلادي کال کې په قندهار کې ومړ. له هغه څخه وروسته د هغه ورور عبدالعزیز د واک پر کېږدۍ کېناست. عبدالعزیز خان د 2 کاله حکومت کولو څخه وروسته د میرویس خان د مشر زوی شاه محمود لخوا ووژل شو. په دې توګه شاه محمود هوتکی په 1919 میلادي کال کې واک ته ورسېد. محمود هوتکی یو غیرتمند، وطنپال او جنګیالی شاه و. نوموړی واک ته په رسېدو سره سم د هوتکیانو سرحدات پراخ کړل. هغه د خپل حکومت پخواني دښمنان یعنې صفویان د تل لپاره له منځه یوړل او د هغوی شاهنشاهي د تل لپاره ختمه کړه او ټول ایران یې فتح کړ. محمود هوتکی غوښتل چې د فتوحاتو لمن پراخه کړي او نور هیوادونه هم د خپل تسلط لاندې راولي، خو بدبختانه نوموړي ته په 1915 میلادي کال کې رواني اختلالات پیدا شول او د عصبي ناروغۍ له وجې ونه شو کولی چې خپل دغه ارمان ته ورسیږي. د شاه محمود سخت ناروغۍ دې ته زمینه برابر کړه څو د هغه د تره زوی شاه اشرف چې د عبدالعزیز زوی و د خپل پلار د غچ اخیستو او واک ته رسېدو په موخه په شاه محمود د ناروغۍ په حالت کې حمله وکړي او هغه په خپله خیمه کې ووژني. شاه اشرف د شاه محمود د تره زوی و چې له هغه څخه وروسته په 1915 میلادي کال کې واک ته ورسېد. د نوموړي د حاکمیت په دوره کې یو له مهمو واقعاتو څخه یو هم د عثماني خلافت سره جګړه کول و. د دې جنگ د واقع کېدو لامل دا و چې هوتکیان د صفوي دولت له منځه وړلو څخه وروسته له عثماني خلافت سره همسرحده شول. عثماني خلافت له شاه اشرف څخه وغوښتل څو ایران تخلیه کړي او عثمانیانو ته یې وسپاري. شاه اشرف په تن ځواب ورکولو سره د عثمانیانو دغه درخواست رد کړ. په دې سره عثمانیانو له هوتکیانو سره د جنگ اعلان وکړ او 80,000 کسیز لښکر یې آماده کړ چې د دوی په لښکر کې 100 عراده توپونه هم موجود ول. عثمانیان او هوتکیان د اصفهان په ښار کې سره مخامخ شول. شاه اشرف شخصا خپله د هوتکی فوز مشري کوله. بالاخره د اصفهان ښار کې د افغانانو او ترکانو ترمنځ سخته جګړه ونښتله. افغانانو په ډېر لنډه موده کې ترکانو ته ډېر تلفات واړول. عثمانیانو چې په ځان کې د افغانانو سره د جګړې توان ونه لید نو د محاربې میدان څخه وتښتېدل. عثمانیان په دومره سرعت سره وتښتېدل چې وی نشو کولی لا خپل توپونه له ځان سره انتقال کړي او هوتکیانو ته په غنیمت کې پاتې شول. له دې جګړې څخه وروسته عثمانیان اړ شول څو د هوتکیانو حکومت په رسمیت وپېژني. شاه اشرف بالاخره په 1913 میلادي کال کې د میرویس خان د کشر زوی شاه حسین په واسطه د خپل ورور د غچ اخیستلو په موخه په مرموز ډول ووژل شو. په دې توګه شاه حسین چې د میرویس خان زوی او د شاه محمود ورور و واک ته ورسېد. د نوموړي د حاکمیت په دوره کې هوتکیانو په ایران کې د نادر شاه افشار لخوا ماتې وخوړه او مجبور شول چې قندهار ته شاتګ وکړي. شاه حسین د هوتکیانو د سلسلې وروستنی پادشاه و چې له ده څخه وروسته هوتکي حکومت له منځه ولاړ. په دې توګه په 1913 میلادي کال کې د هوتکیانو امپراتوري په مکمله توګه له منځه ولاړه. خو د یو څو کلونو د تیریدو څخه وروسته افغانانو یو ځل بیا د احمدشاه بابا د مشرۍ لاندې دراني امپراتوري رامنځته کړه چې د نوي افغانستان بنسټ یې هم کېښود. دا وه د هوتکیانو په باره کې زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله مند یو چې د پښتو تاریخ چینل سره ملګري پاتې شئ او زموږ د راتلونکي ویډیوګانو څخه هم مستفید شئ. موږ په نظر کې لرو چې په بله ویډیو کې تاسو ته د هوتکیانو په لاس د ایران د فتح کولو په باره کې پوره معلومات وړاندې کړو. نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو سره هم شریکه کړئ.